د ژوند د حادثو سره چې زغلو کړي شاعر شي دا نه د چې یو دوه ټکي لیکلو کړي شاعر شي او بچي د پښتونخوا د روماني خاورې چې لوی شي پوهېږم نه خو څه ناسه چلو کړي شاعر شي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم. دا مهال د شارجې نه ستاسو سره نیغ په نیغه یم راغلی یو د خپلو پښتنو مسافرو د حال پوښتنې له. را سره ناست خواته ګران د کوزي پښتونخوا ډېر تکړه پښتون مسافر ملګری باسط را سره خواته ناست د 400 د ثوابۍ سره تعلق ساتي. هغه له راځو یو څو ټپې ستاسو سره د هغه نه اورو چې لږ ساعت له ستاسو د خولې خوند او ستاسو دماغي توازن برابر کړي. نو راځو د باسط خواله مایک ورته لګوم. باسطه چې څومره هم تا د ټپې یاد وي د ملګرو سره شریکې کړي لږ ساعت له به د ملګري هم خوندونه واخلي او موږ به هم خوندونه واخلو. وعلیکم سلام تاج صاحب. تاسو غوښتنه وکړه د ټاپو، نو زمونږ کوشش دی چې مینهوال هم خوښ کړي او تاسو هم خوښ کړئ، خوند دې والی. د نیمې شپې سندرې خوند کړه، څوک به مین وي چا به یار بېللې وینا، ښکاري چې ته خم شوګیرې کړې په نیمه شپه دې د بنګړو شلنګار راځي نه. ما چرته داسې ځای ته بوځې دلته مې هر ساعت له سترګو اوښکې ځې هغه تاسو ویل ما نه هیر شو، ما ته هغه خبره بیا وکړه میانه. ته به مې یو ځای بل ځای ګورې زما بستا دیوال ته ساختلې وینا او په کوڅه ډېرې پیرې وکړه مدام به نه وي لړېدلې دیوالونه. او اول دی ویل چې رامیان شه، اوس راته وایي زړګې صبر کا میانا، جانان زما سره پښتو کړي چې سترګې تورې کې لکۍ ورله پرېږدينا. او سترګو له یو سلای بستې د ظالم لور پکې کڅوړې ته شوینا. راشه د زړه خبر مې واخله، دلل مې ګل دی بې باران ټوکېدنه. او په کوڅه ډېرې پیرې وکړه مدام به نه وي لړېدلې دیوالونه، ما ته دې لږې شپې بانه کړې میاشتې دې تېرې شوې کلونه دې شمېرمه. او په یارانه دې خفه نه یم، خفه په دې یم چې شیخان دې ګرځوینه. او هغه تاسو ویل ما نه هیر شو، ما ته هغه خبره بیا وکړه میانه. او د زړګي سره اخر مې نه بس ناچاري دا یو ځای نشو وطنونه. د لیونې سره خوشحال یم، زما یې خوښ دي دا شلېدلي ګریوالونه. او سترګې به هر چا تورولې په دې دلم حالت کې زه په ګوته شومه. او زلفې اوږدې پرېږدم که لنډې جانان لوی شپې لږه وخرب ورکومه. زلفې مې مه لنډوه مورې په سر پرې کړو ونونو کینې بازونه. او اوس به په ځان درته راکېږدم ما تا ته کله د یارې ویلې دینه. غلی به کښېنم څه به نه ویم
د سوال یاری دا اوس بګړ وډ شینا اوخ کی می ویني په مخ راغلی خبره می پزله داغ د لرما او دلالی سر دی امانت وی زما په سر دی د دنیا غمونه وینا اوس بپزان در ترا کې एकदम ماتا تکلا د یارې ویل دینا او زما د سوکړل چلاړې پزان دی اور کړه د یارانو مې پلونا او مسافر د شوي خورې ز شم خوار دی مور شچی سفر لدی لګینا مسافر مو وجنه خاوندا د کور مېرمن انتظار ورته کوینا زمکو دو اسمانو د دې ټول جهان جهانو د دې مال خوب ناراضي پخوا کی می جانانو د دې جانانو د دې جانانانو د دې